سلامونه خونیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د مارکیټ د تحقیق په هکله باندې یو څو خبرې کوم چې کله هم تاسو غواړئ په یو تجارت په یو برخه کې پانګونه وکړئ، د مارکیټ تحقیق باید تاسو څنګه وکړئ؟ تر کوم پوه سئ چې دغه مارکیټ کې کوم خطرناکه لوبغاړي دي او آیا زه کولی شم چې په دې لوبې کې د دوی سره میدان کې ګډ شم که نه. نن دا خبرې ټوله د افغانستان د انرژي او د غیر الکولیک څښاک په صنعت باندې کوم. دا ځکه چې دا صنعت ډیر پرمختللی صنعت دی او د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په سطح د افغانستان همدا اوس د انرژي او د څښاک 18% تولیدات د ټول نړۍ څخه چې دی هغه یوازې افغانستان کې کیږي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو یا تر اضافي خبرې تیرې شو. لومړی زه پر د مارکیټ په تحقیقاتو باندې خبرې کوم. زه تاسو ته ډېر ابتدایي خبرې کوم، ډېر پیچلې نه کوم چې داسې وکړه هغسې وکړه هغسې وکړه، نه، ډېر ساده خبرې کوم چې دغه څو نقطې باید تاسو معلومات یې وکړئ او وروسته بیا هر مارکیټ ته چې ځئ هغه مارکیټ کې ورننوځئ، مشکل نشته. لومړی قدم کې تاسو په مارکیټ کې تحقیق وکړئ چې څو لوبغاړي ستا پکې دي. دا لومړنی شرط د مارکیټ دی چې کله هم یو مارکیټ ته ننوځي دا عین د دریاب غوندې نه د یو اوز غوندې دی چې کله هم د دنیا په سطح باندې چې ته غواړې تجارت وکړې هغه لکه سمندر دی، خو چې کله غواړې د افغانستان او د یو ملک په سطح باندې وکړې هغه د یو اوز اندازه باندې دی. ته داسې فکر وکړه چې دا اوس یو د اوبو حوض دی، په دې اوبو په حوض کې دا ټوله اوبه دي او په دې اوبو کې تاسو نو اوس به معلوم کړئ چې څو مایان دي. چې کله د مایان مو وشمېرله بیا په دې کې وګورئ چې کوم مایع غټ دی، دې ته د مارکیټ شارک وایي. چې کله هم تاسو مارکیټ کې تحقیق کوئ تاسو 100% باید شارک وپېژنئ، یعنې د هغه مارکیټ شارک باید وپېژنئ چې دغه مارکیټ کې هغه قوي خطرناکه کوم یو دی. دا چې مو وپېژندل بیا د هغه سره وګورئ چې تاسو تعامل کولی سئ که یې نسئ کولی. که مو تعامل کولی سو د هغه سره جوړ راتللی سئ بیا صحیح دی ولاړ شه هغه مارکیټ ته، که هغه سره مو نسوی چې وکړي بیا مه ځئ هغه مارکیټ ته. نو د همدې امله لومړی قدم دا دی چې تاسو د مارکیټ مایان وپېژنئ او په مارکیټ کې په مایانو کې بیا شارک وپېژنئ چې کوم یوې قوي مایان دی چې موږ چې دغه اوس ته ورګډېږو موږ ونه خوري. دا لومړنی شرط دی چې دا تاسو باید 100% په ذهن کې وساتئ په مارکیټ کې د لوبغاړو شمیرل. په دویم قدم کې په مارکیټ کې هغه خپل لوبغاړو اندازه معلومه کوئ. د مثال په ډول باندې دا پامیر کولا، د سوپر کولا، د پیپسي، د الکوزی، د زلال مافک، د کوکا کولا، دا 6 کمپنیانې د افغانستان د غیر الکولیک څښاک برابروي چې همدا اوس کوکا کولا چې د افغانستان د تولیداتو څخه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان، قرغیزستان دانې او بیا دلته پاکستان، ایران، دغه 8 هیواده د افغانستان څخه دوی کنټرولوي، یعنې د افغانستان څخه تولیدات ورخاستوي. دا ځکه چې د افغانستان اوبه بهترینه اوبه دي او کارګر هم ارزانه پیدا کیږي او داسې یو موقعیت کې دی چې ټول هیوادونه ورته نږدې دي. همدا اوس کوکا کولا چې دغه 8 هیوادونه سره د افغانستان څخه کنټرولوي. که تاسو ولاړ شئ د پاکستان په داسې کې وګورئ، د پاکستان په مارکیټو کې په ټولو کوتیانو باندې د کوکا کولا کمپنیان په ټولو کوتیانو باندې نشته کړي دي چې میډ ان افغانستان، یعنې په افغانستان کې دا جوړېږي. بله خبره دا ده چې د پیپسي مارکیټ چې دی، پیپسي مارکیټ چې دی په افغانستان کې لا ضعیفه دی ځکه چې د پیپسي مارکیټ خبره دا و چې مخکې دا الکوزي راوړو افغانستان ته، د الکوزي دا یې ځکه راوړل چې دلته د کوکا کولا جواز چې و د حبیب ګلزار سره وي. حبیب ګلزار چې دی د عبدالرحمن الکوزي سره باجه دی او د هغه د کورنۍ غړو سره یو دی. دا د حبیب ګلزار په خاطر باندې ولاړو د عبدالرحمن الکوزي د پیپسي نمایندګي په افغانستان کې راوړه چې کله د کوک راوړه هغه پیپسي راوړه. پیپسي یو څو وخته الکوزي ښه وچلوله چې کله یې هغه کوشش کول چې د فرموله ترلاسه کړي خو یې نسو کړی. دا واره کې د خپل ځان څخه
دوی خپل برند اعلان کړو چې هالکوزی مجیک او هالکوزی کولا او هالکوزی نارنج او همدا ډول هالکوزی انرژي دغه څلور تولیدات د مارکیټ ته وړاندې کړه. بیا پیپسي پاتې سوه بې سرنوشته په افغانستان کې چې کله افغانستان کې بې سرنوشته پاتې سوه د یو بل داسې یې غوښتل چې یو نماینده یې غوښت په افغانستان کې ډېرو کسانو ورته هڅه وکړه خو وروسته د افغانستان بیوریج کمپنۍ د افغانستان د ټراک کمپنۍ چې کریسټال په نامه باندې ډېر مشهوره ده په افغانستان کې کریسټال ولاړو د پیپسي خپل کړه او د دوی شرط هم همدا و چې کریسټال اوبه به د افغانستان تولیدات اوسي موږ تاسو څخه د نشابي د جواز اخلو په افغانستان کې همدا اوس پیپسي خپل اوبه تولید په افغانستان کې نه لري او همدا جنجال هم د افغانستان بیوریج کمپنۍ سره ویه ای بی های سره ویه چې ته به زما اوبه خو اوبه یې ورسره ونه منل دا نور بوتلان ځینې ومنل اوس پیپسي چې ده د کریسټال تر کنټرول لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي خو دومره فعالیت قوي نه دی لکه کوکاکولا کمپنۍ. ښه دلته چې کله دې هم خپل رقیبان وپېژندل تاسو یو کار وکئ چې دریم قدم کې تاسو خپل د رقیبانو پانګونه ولټوئ چې دا څومره پانګونه لري څومره داسې لري شتمني دوی لري دا شتمني به د هغه ماشینري اوسي دا شتمني به د دوی نیټورک اوسي دا شتمني به د دوی ترانسپورټیشن سیستم اوسي دا شتمني به د دوی هغه مجربه کسان اوسي دا ټول چې سره یو ځای کې بیا وروسته په دې باندې فکر وکړه چې دا کمپنیانې چې دي همدا اوس دغه شپږ کمپنیانې چې په میرکولا مو خپل ده سوپرکولا مو خپل ده هالکوزی مو خپل دی زلال مافک مو خپل دی دا څلور کمپنۍ هر کمپنۍ چې یاد کړي په دې کې چې هر کمپنۍ یاد کړي اوس 2 میلیارد ډالر دوی سرمایه لري چې هغه سرمایه به ماشینري اوسي هغه سرمایه به د تجربه اوسي هغه سرمایه به داسې اوسي یعنی فني کارګران به دغه ټول چې حساب کې همدا اوس د افغانستان دغه څلور کمپنیانو سره چې افغاني کمپنیان دي د دې هر یو سره وایم چې هغه کمې پیسې اوسي 2 میلیارد ډالر دي. یعنې تاسو باید خپل رقیب وپېژنئ چې دغه رقیب څومره سرمایه لري چې 2 میلیارد لري ته باید حواله کې بیا خپل سرمایه وولئ چې زه په دغسې مارکیټ کې دا مارکیټ اوس د افغانستان د انرژي او د چاک صنعت چې دی دا اوس ټول شارکي سوی دی مایان پکښې کې نشته ټول شارک دی که الکوزی یاد کو الکوزی شارک دی که زلال مافک یاد کو شارک دی که سوپرکولا یاد کو حبیب گلزار یاد کو شارک دی که افغانستان بیوریج کمپنی یاد کو شارک دی که سوپرکولا یاد کو شارک دی پامیرکولا شارک دی همدا اوس پامیرکولا حدودا 50 هیوادونو ته صادرات لري سوپرکولا همدا اوس 3 هیوادونو ته صادرات لري زلال مافک 14 هیوادونو ته صادرات لري الکوزی همدا اوس امریکا او د کاناډا او د ټولو دنیا هیوادو ته تر ډېر هیوادو ته چې تاسو راشئ په ډېر ځایو کې د الکوزی انرژي پیدا کیږي نو یعنې دا اوس دا څلور کمپنیان چې دي دا په شارک بدل شوي دي یعنې دا آفیان داسې درته وایم آفي بدل شوي دي که هر وړوکی کس راځي دې کمپنۍ کې دې صنعت کې غواړي پانګونه وکړي دوی نه پرېږدي دوی په ژوند باندې نه پرېږدي ځکه چې دوی ډېر خطرناکه دي او دوی هغه له منځه وړي. څلورم قدم کې تاسو خپل د رقیبانو اساسیات وپېژنئ چې ستاسو رقیبان څومره حساسه دي په دې مارکیټ کې زه د حساسیت خبره کومه الکوزی چې کله رالو د افغانستان د ټراک صنعت ته ورننوتلو صنعت مارکیټ د چا ویه مارکیټ د کوکاکولا و مارکیټ د سوپرکولا و د دې دوه کسانو څخه تر کنټرول لاندې ویه کوکاکولا په کابل او مرکزي ولایتونو ټول تر کنټرول لاندې وه او غربي ولایتونه چې وه د سوپرکولا تر کنټرول لاندې وه هغه پامیرکولا او زلال مافک چې وه په هغه وخت کې دومره قوي نه وه ځکه چې سوپرکولا د څه په نامه باندې سوپرکولا ځکه چې هغه وخت کې دوی د ګولډن لایف په نامه باندې یو پروډکټ درلو هغه نشابه چې وه هغه ښه وه یعنې رقابت یې کول مارکیټ یې د ځانه کړی ویه دا دوه مارکیټونه وو چې د افغانستان د ټراک صنعت یې تر کنټرول لاندې نیولی وو یو په دوه د الکوزي پښه ورننوتله الکوزي څه وکړه الکوزي تر مخکې دلته یې شبکه درلودل هغه شبکه یې خپل د سګرټو کاروبار څخه شروع کړی و چې هغه تیر ځل چې طالبان په حاکمه وه د هغه وخت څخه د سګرټو کاروبار چې پن سګرټ باندې شروع کړي وه د پن د کاروبار څخه شروع کړی چې بیا وروسته حسي سګرټ بیا وروسته چاو صنعت سو غوړي صنعت سو دا کاروبار یې وشو یعنې دا شبکه د مخکې درلودله چې کله هم دا شبکه درلودل د هغه شبکې په مرسته یې مارکیټونو ته خپل ټوله نشابجات یې په ډېر کم وخت کې ورسوله د هغه وروسته وټلو خبره سوه
دلته الکوزی چې دوی الکوزی چې وي به هوټلو سره کاروبار نه درلودل دی فقط د دکانو نټورک درلو مګر د هوټلو نټورک نه درلودل په دغسې حالت کې الکوزي څه وکړه هر هوټل ته یو کانتینر نشابه یوړه ورته خالي کړه چې دا واخه دغسې مفت ستا فقط یې مصرف کړه الکوزي په دې ستراتیژي باندې دومره کار وکړو چې د سوپرکولا د مشتریانو او د سوپرکولا په منځ کې خنډ جوړ کړو یعنی یو ګډوډي جوړه کړه همدا ډول د کوکاکولا او د مشتریانو په منځ کې یو خرابي جوړه کړه په کابل او مرکزی ولایتو کې الکوزي په ډیر کم وخت کې وساده چې مارکیټ خپل کې یعنی د کوکاکولا په ضد باندې اقدام وکړي هغه ځکه وکړه چې کوکاکولا مګر یو بوتل کوتي چې و په مارکیټ کې په 100 افغانۍ خرڅېدل د ورکوله په 14 افغانۍ باندې او 14 افغانۍ پورې به د ورکول یو کوتي مګر الکوزي څه وکړه الکوزي ویل چې په 10 افغانۍ باندې زه یو کوتي درته درکوم د الکوزي کامیابي په دې سوه چې د هر برخې دپاره د تولید جوړ کړو چې په 10 روپۍ باندې هم الکوزي پیدا کېدی په 100 روپۍ باندې هم پیدا کېدی په 50 روپۍ هم پیدا کېدی په 10 روپۍ باندې هم پیدا کېدو چې هر څومره پیسې درلو الکوزي ته تولید درلوده نو دا و چې الکوزي خپل لاسۍ ترلاسه کړو الکوزي ډېر مارکیټونه خپل کړه خو خبره راغله هرات ته راغله چې کله هم د الکوزي هرات ته راغلو الکوزي څه وکړه یو هوټل ته مفت داسې ورته وسپارله نشابي کانتینر ور وسپارلو چې دا د خرڅ کړه د دې په دې طریقه باندې یو هوټل پاته وي دغه ټولو سوپرکولا پامرکولا او زلال مافک سترګې چیرې وه د هرات یو هوټل ته هغه د آسمان هوټل په نامه بودی و هغه آسمان هوټل چې و د سوپرکولا د کمپنۍ د مالک د کورنۍ غړی وي نو د دې په منځ کې الکوزي څه وکړه الکوزي دوه کانتینر نشابه یوړه او آسمان هوټل کې پرېښول چې دا ستا د زموږ د کابل د خوا په موږ باندې حمر شوی دی چې دا تحفه ده یو یې آسمان هوټل ته هغه چې دا یې ورکړه او آسمان هوټل هم یو هفته وروسته هغه تحفه چې الکوزي ورته سپارلې وه هغه یې راوړه سرخان ته راوړه د هغه سرخان وروسته د آسمان او د سوپرکولا په منځ کې جنجال جوړ شو او دا مارکیټ مو په کلي ډول باندې الکوزي ته پاتې شو دا و د اساسیتونو په حساب باندې یعنی چې کله هم یو مخالف لري په دې صنعت کې دا مخالف لوری چې دی د کوم استراتیژي څخه کار اخلي یعنی دته هر ډول استراتیژي روایت لري یعنی هر ډول کار دی کولی شي که نه د یو څه ثواب و خبرې پکښې کې شته دا مې در دې ویلو چې تاسو باید خپل د رقیبانو اساسیات وپېژنئ چې ستاسو رقیبان په مارکیټ کې ډمپینګ او پمپینګ کوي که یا ډمپینګ دا دی چې په قیمتونه ارزانه کوي الکوزي بیخي مفت کړه چې تر څو مارکیټونه خپل کړي الکوزي واخیستل یخچالونه یې وسپارل دا هر څه یې وسپارل تر څو مارکیټونه خپل کړي او یو په دوی چې مارکیټونه خپل کړل بیا برته یې پمپ کړه هند برته قیمتونه لوړ کړه دا پمپینګ او ډمپینګ چې دی په دې باندې تاسو باید پوه شئ چې تاسو رقیبان دا کار کوي که نه کوي په بل قدم کې د هر مارکیټ لپاره تاسو دپاره لازمه ده چې تاسو شبکه جوړه کړئ دا شبکه په مثلا د مثال په ډول باندې په لومړی کې تاسو باید ولایتو ته خپل شبکه جوړ کړئ په هر ولایت کې باید تاسو استازی ولرئ بیا په ولایتو کې چې کله شبکه جوړه کړه بیا د ولسوالیانو کې باید تاسو خپل یو داسې ولرئ شبکه ولرئ بیا چې ولسوالیانو کې شبکه جوړه کړئ بیا باید په کلي کې تاسو خپل شبکې جوړې کړئ بیا چې په کلي کې مو جوړه کړئ بیا باید په کلي کې دکانونه جوړ کړئ چې هلته خپل شبکې جوړه کړئ دا شبکې د همدې شبکې په مرسته باندې تاسو کولی شئ خپل تولید تر ټولو مشتریانو پورې ورسوئ که په همدې ډول باندې تاسو ناست واوسئ چې یاره زه به اعلان کوم زما اعلان باندې بس سبا د خیر مشتریان راله بس بر ما باندې چور دی دا په هیڅ امکان نه لري دا ډول په دې خوب کې تاسو کښېنلی تاسو باید نن سبا شبکې ته فکر وکړئ که د شبکې جوړولو توان لرئ ښه دی او که نه لرئ هېڅ صنعت ته مه ورننوځئ کېږي ځکه چې تاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو باید شبکه جوړه کړئ ښه په شپږم قدم کې ستاسو دپاره لازم څه ده تاسو باید د شبکې دپاره خوشحالي بونسونه جوړ کړئ هر شبکې مثلا که تاسو دلته په ولایتو کې 40 ولایتونه په نظر کې ونیسئ 40 ولایتونه بیا د 40 ولایتونه هر ولسوالي د هر د ولسوالي ته بیا د هغه څخه چې تیر سي د هر ولایت شهر ته دکانو ته نایو ته دا بیا هر کلي ته
دې ټولو ته تاسو باید یخچالونه ونیسئ، تاسو باید دکانداران خوشحاله کړئ، تاسو باید دکانداران ته بونس ورکړئ، تاسو باید دکانداران ته څه ورته ورکړئ تر څو دکانداران خوشحاله سي او تاسو په تولید خرڅ کړئ. په دې ډول نه ونسي بهتر دکاندار ستاسو تولید نه خرڅوي، یو بل یو تولید خرڅوي. همدا اوس چې هلیکوزۍ چې په مخ ته ځي، هلیکوزۍ تاسو به د هلیکوزۍ اعلانات لیدل نه اوسي، نسته اعلانات نه کوي، هغه څه کوي، هغه خپل ټوله پانګونه کې چې کوي دغه پیسې وګوره سوپر کولا، پامیر کولا او زلال مافاک، دغه دریو د دوی بیچارهګانو ملا چې ماته کړه، چا وکړه؟ موبي ګروپ ماته کړه. موبي ګروپ هر کال کې 15 لک ډالر یې ځینې اخیستل، 15 لک ډالر د سوپر کولا څخه اخیستل، 15 لک د زلال مافاک څخه اخیستل، 15 لک د پامیر کولا څخه اخیستل چې موږ تاسو اعلانات کوو. مګر هلیکوزۍ څه وکړه؟ هلیکوزۍ یو اعلان هم ورنه کړو، هلیکوزۍ ځان ته شبکه جوړه کړه. هلیکوزۍ شبکه جوړه کړه، اوس چې هلیکوزۍ هر تولید راوړي دغه دی چې دا بله ورځ کې بیا تر کلیو تر ولسوالۍ پورې رسېدلی، هغه ځکه چې هلیکوزۍ ځان ته شبکه لري. او که تاسو شبکه جوړه کړه ښه، که په اعلان باندې مخ ته ولاړئ په هیڅ امکان نه لري چې تاسو کامیابه شئ. همدا اوس سوپر کولا هر ورځ کې تولیدات نوي تولیدات راوړي، هیڅوک نه پیژني. د هلیکوزۍ تولید چې نوی شی تولید کړو په دا بله ورځ کې بیا ټول افغانستان خبر دی، ځکه چې هغه دکانداران ورته تبلیغ کوي. دکاندار چې کله هم مشتری ورته راغی دی ورته وایي چې وروره هلیکوزۍ نوی پمپر راغلی، د هلیکوزۍ نوی غوړي راغلی، د هلیکوزۍ چسپک راغلی، د هلیکوزۍ چپس راغلی، د هلیکوزۍ نشابه راغلی، د هلیکوزۍ دا راغلی. مګر د سوپر کولا او د پامیر کولا او د زلال مافاک او د کوکا کولا او د پیپسي حالات ولې نه کېږي؟ ځکه چې پیپسي او دوی په اعلاناتو باندې فکر کړی دی چې زه به خامخا اعلانات کوم، زه به موبي ګروپ ته وایم، زه به هریانا ته وایم، زه به دا بل تلویزیون ته وایم چې ما اعلان وکړي چې خلک خبر شي. په دې ډول باندې هیڅوک نه خبرېږي او نه هم راځي پر تا باندې باور کوي. بهترینه باور دا دی که تاسو غواړئ چې مارکیټ کې ځان ته دوامداره پایښت جوړ کړئ، تاسو باید ځان ته شبکه جوړه کړئ. او که شبکه مو جوړه نه کړه تاسو په هیڅ صورت باندې نه کامیابه کیږئ. دا د مارکیټ په هکله باندې یو څه معلومات چې تاسو ته درکړه، هیله مند یم چې دا تاسو دپاره د ګټې وړ ګرځېدل وسي. راتلونکي به هم یو څو نور تجارتي ویډیوګان تاسو ته به نشر کړم. تر بیا هم په حال سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.